Morser family is considered to be a respectable family in Paris. شروع کوم په نامه الله چې ډېر بخښونکی مهربان ذات دی. السلام علیکم. د خیبر ولس په شیشه باندې پروګرام دی د پښتنو جرګه. زه یم ستاسو میزبان نورالامین افریدی. قدرمنو کتونکو دا وخت زه موجود یم د ضلع خیبر لنډ کوتل سلطان خیلو کې. قدرمنو کتونکو لکه څنګه ستاسو ته پته وه چې موږ پروګرام د پښتنو جرګه نن موږ د دغه پروګرام دریمه برخه او دا د تاسو خوش قسمتي او چې مونږ هر وخت په دغه پروګرام له کوشش کوو چې مونږ داسې خلک هغه تاسو سره مخاطب کو چې دغه ژوند ژواک جرګو په حواله سره تیر شوی او سب د معلومات پر سره وی چې هغه تاسو سره شریکو. نو قدرمنو کتونکو اوس ما سره د پښتنو جرګه پروګرام کې یو داسې شخصیت موجود دی حاجی لاوس خان افریدی چې د سلطان خیلو د سیمې سره تعلق ساتي. نو لاوس خان اجي د ژوند ژواک داسې دی چې دی په خپله یو ګورنمنټ سرکاري ټیچر هم پاتې شوی دی خو د هغه نه علاوه دی بیا د قوم او د وطن خدمات د په ځان باندې ذمهواري وګڼله. دی باقاعده جرګې کې اوس هم لګیا دی جرګې کې. نو ما سره پاتې شو چې د نه خپلې معلومات تاسو سره شریکو. حاجي صاحب تاسو ته د پښتنو جرګه پروګرام کې هرکلی اوس ستړي مه شئ. زه د خیبر ولس د چینل والا ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دې ته تشریف راوړو تکلیف هم وکړو او تاسو د پښتنو په روایاتو سیویلایزیشن اینډ کلچر باندې تهذیب تمدن باندې چې دی کنه دا تګوداو شروع کړی دی. دا ډېر ښه کار دی او ډېر نیک شګون کار دی او دا تاسو زه ډېره شکریه ادا کوم. مهرباني. قدرمنو کتونکو لاوس خان افریدی خو به تاسو په ډېر کتلی وي خصوصي مشرانو به ډېر کتلی. دا وخت به پښتانه په ټوله نړۍ کې چې هغه به تا ویني دغو خلکو سره اول لنډه پېژندګلو وکړه. جي ما خو حاجي لاوس خان مې نامه او استاد پاتې شوی یم سکولونو کې. عمره عمر هم دی ما خو صاحب ډیټ اف برث according to my school record admission record में 1/1/1946 था नو तकरीबन 77-78 साल उम्र के इंशाल्लाह روان یم د خیر سره. او تعلیمي پوهه هم څومره کړې؟ تعلیمي پوهه هم بس دا څه چې د ان اکاونټ اف ایکسټریم پاورټي د غربت په وجه باندې ډېر واسم نو میټرک هم د های سکول نه ډیکوتل نه کړی. 10 مارچ 1964 کې ما میټرک امتحان پاس کړی او بیا چې دی کنه غریبي وانه پلار الله دعا وایي کول به هغه خرڅ کړو په ګورنمنت نغه اسلامیه کالج پېښور کې مې په 1965 کې داخله اخیستې during the war and during the war between Pakistan and India in those days. خبرزو کې دا جنگ مو پاکستان او انډیا په وخت کې ما 65-66 کې 2 کال په اسلامیه کالج کې پېښور کې تیر کړی هارډینګ هاسټل کې و. جرګه کوم کس کړی شي او دغه په شرط څه شي؟ جرګه خو هغه سړی کړی شي چې هغه سره معلومات ډېر وي او according to justice وی کنه انصاف تم ګوري او جرګه ممبرانو ته اخر دغه ویل شي منصفان ویل شي او منصف ویل شي انصاف کوونکی ته. قدرمنو کتونکو یقینا چې ډېر بهترین معلومات تاسو سره شریکېږي. د جرګې په حواله سره خو به معلومات ته هم مخلوق د ژوند ژواک چې څنګه تیر کړی هغه به ته هم د معلومات تاسو سره شریکو. حاجي صاحب موږ داسې اورېدلي چې دا حقیقت دی چې موږ په ډېرو ځایو کې ته په خپله لیدلی خو نن د کیمرې په سترګه باندې ځکه موږ ریکارډ کې راولو چې د موږ پښتانه ورانه مدام د تا د عادت و دغه نه خبر شي. موږ په هر ځای کې کتلي چې په کوم ځای کې هم جرګه ته چای نه څښې
دا څه وجه کېدای شي؟ دا صاحب دا هم یو ضروري سوال دی کې دا خو صاحب چې موږ فرست ایئر کې اسلامي کالج پېښور کې داخله واخیسته نو ارلی ان د مارننګ سبا وختي به پی ټي لتلو هاسټل نه به منډې والے هغه پی ټي سي کنه 75 پیریډز پورا کېدلو په ودن ایئر کې په یو کال کې به 75 اوقات پی ټي پورا کال هغه بالکل لکه داسې شی کمپلسري لکه خپ کورس کې شریک دغه نو چې لا به پی ټي لا به لولو منډه ترله به ولا روبل هاسټل نو بیره به چیرې وړي وي وي خو به ته جوړې وي نو په دلته کورو کې خپل پچاو باندې روګ دی وکا غړې چای وای کای چې نو خپل شوده او قرآني شوده ودا دغه به کې ولګي نو بس تل ته چې دي کنه ته به سره ونه لګیدا نو فروری 1965 نه را دی مو بیا یو قسم چای نه یې خالي دا چې چلته شوی دی چې هغه د یو جرګه چې هغه په ناکام شوی او هغه حکومت طرف عدالت ته تلی عدالت کې حل شوی جرګه چیرته په ناکام شوی چیرته نو جرګي خو اکثر داسې دغه شی باندې ناکام کیږي چې دوه کسو منځ کې فیصله وشي او هغه کې هرجانه ورته یي او جرمانه ورته یي مچلګه ورته یي بیل ژبې کنه خلکو بیل کومونو هغه هم پکې او اوراله شي نو ډېر داسې به زویان چې انفورچونیټ خلک بي بدقسمت خلک بي چې هغه بیا ماته یي ځکه چې التسالسان په خپ انصاف مد نظر وګڼي او هغه فیصله وکړي خو چې ماته یي هغه به زدا شي وایم چې هغه ته جایزه ښکارا نشي نو خامخا ماته کې پاکي بیا مچلګي هغه مچلګي خپل دافي چې ته په دا کې تاسو کته مقاتله جرګه او فیصله ودا مونږ وکړه او ته په وخته وکړه نو ارشي د پر خپل دفاعي او خپل جرمانه یې لکه وس خدا نه خواسته کتر مقاتله وی چې 20 لک روپۍ د زخمی چپ کې وشي او کومه جرګه باندې وخته وشي کنه منحرف شي کوم فریق نو هغه چې کنه بیا زخمی لپاره 10 لک یا 5 لک اسف فایرنګ 3-4 لک 5 لک او بہت برمتا ورته پښتو کې بالکل قدرمنو کتونکو تاسو به وینئ چې ما په مخامخ په ټیبل باندې په ګڼ شمېر سره فایلونه پرتي د فایلونه لګ تاسو ته اجي صاحب په خپل به هم وي او دا تاسو ته چې دا تقریبا چې دا فایلونه ګوري چې په د پهله کوم فایل دی په دا سلطان خیل 1 دی او بیا پسې سلطان خیل پسې 2 چونکه سلطان خیل دوا فایلونه دي بیا پسې سادو خیل شیخوال پوینټ خیل دی دا ولی خیل دی پکې او نور ولی خیل سره ټاچ نور ایلا میری خیل هم دی پکې او دا چې کوم دی شنوار او شلمانو دی او دا چې کوم فایل دی نیک خیل او کرمنا او په دا کې دا نور فایلونه چې دي دام ډېر په ګڼ شمېر سره فایلونه پراته اجي صاحب د فایلونو په حواله سره تاسو له خپل معلومات هم ډېر کې لکه دغه فایلونو په حواله سره په دا یو فایل کې به څومره جرګې پراتی وي لکه دغه فایلو په حواله سره خلکو له معلومات ورکړي شه په دغه فایلونو خدا څخه خبره ولکه چې اوس سلطان خیل نمبر 1 یا 2 دی دا کې څه دغه فرق نشته خو په یو فایل کې جمع کېدل ډېر مشکلي سوونه باندې شپږ وسوه پایماش او دغه د فیصلو کاغذونه وکي داسې په بل کې دي داسې دا شیخوال صادق خیل دا نیک خیل ولی خیل میری خیل بیل فایل کې بیل کوم ریکارډ په تور باندې ساتم چې پایماش وکم خلکو لایم نقل ورکوم ځان سره یې ساتم او اکثر ضرورتونه ډېر پیخیږي شل کاله پس سړی راشي وی شهره موږ کاڅ د شکړې او پلانای سړی نه مانی او دا خبره وکنه چې هغه نقل در سره شته کنه زه بیا راوخلم او یو فایل ګورم 1500 کله بچی ته وایم چې بچی تراشته دا یو ته وګوره دا یو زه وګورم ځان په ستړی کوم الله رضا لپاره او کاغذ پیروزی نو دا خبره وکنه چې ته بیا ورشم او خو نر باندې شادي ورته یم قدرمنو کتونکو اجي صاحب معلومات تاسو له هم دل کوي کته تاسو ته پته چې سابقہ امینه ایوب افریدی د ډېر نږدې خملګری پاتې شوی دی او د ایوب افریدي سره داسې به وایم چې ډېر جوخت ورسره ژوند د تېر شوی نو ایوب افریدي په حوالې سره لږ معلومات دغو خلکو سره شریک هغه ژوند څنګه و
ای په فردي خبره خدا سره چې ډېر مینا ایجډ و مشر و کنه عمر کې مخکې و او ما په سکول کې ډیوټي و او چوټي به مشوانو بس د بیراب سه جی پراوستو منډه به راوکړه چې راشه د پلانای سړی د پټای خرڅي د سره لاړ شکا چوکا نو دا شخولو کې بلوړو بار بلوړو نه خلو علاقہ کې بلوړو په وطن کې دا ویډیو سره غا چو دغه به سره وکړه کنه اجازه صاحب لګا دا خو ډېر بهتري معلومات وو چې دای په حواله سره د خلکو سره ته شریک لږ یقینا چې ډېر معلومات په ته ورته لاسه شوی او دا اکثر دا چې به وی خوښمن حضرات چې هغه به تاسو سره رابطه کړل غواړي چې اجي صاحب سره مونږ دا مسله او دا څنګه ته مصرفیات هم زیاتی خو بیا هم دا چې خلک وی چې هغه به غواړي چې تاسو سره رابطه وشي تاسو سره مونږ کانټیکټ وکړو چې د خلکو ته تکلیف وي نو یو بل نه پښتنه کی چې د سلام بر دی څه شي دی یار تم کاچ دی څه شي دی یار تم چې کنه لګا تنازو د برید خبره او د پښتنو کې اونچای باندې پټای او ول ټیټه پټای کوی ودو دا پولا دا بارا کومه پرې د حد دی نو دغه شي کنه اکثر ډیر ضرورت پیخیږي نو ما سره خو یو ټلیفون نمبر دی ساده ټلیفون دی کنه 0347 973 69 لیکل شي کنه کم تعلیم والا 79 لیکل بالکل نو درونه کتون کو اجي صاحب خبره تاسو واورېدې نو د نمبر تاسو سره هم شریک شو چې څه قسمه مسلې تاسو اجي صاحب سره رابطه کړی شو بالکل بل اعلی چا ان شاء الله چې تاسو له به حل کې اجي صاحب معلومات خو تاسو نه ډیر کافي واخستلو یقینا چې قدرمن کتون کې ډیر خواندو مزه اخلي د کالج په حواله سره یو داسې ستوري چې تا ته یاد وي کدار سره شریک کړه نو دلته لیکي چې Morser family is considered to be a respectable family in Paris. The head of the family is Count of Monte Cristo, who has a great reputation in the city. But an unknown person brings certain charges against him. The most serious charge is that in the year 1823, while a captain in French army, he has sold the fortress of Yanina to the enemy by accepting bribes. He has sold the fortress of Yanina to the enemy. The count denies all these charges, but a strange woman appears before the court and produces written proofs. By this way, he is declared a traitor. No, دا چې کنه خیر د پښتو کې به ترجمه لګاو کوم چې کاونټ اف مونټ کریسټو مو هغه باندې الزامات وشول چې په کله د کپټن مو په یانینا کې نو دغه چې کنه هغه وکړل د فرنچ آرمي کې چې دا وو نو یانینا کې لای په دشمن باندې خرڅ کړه رشوت یې وخت په 1823 کې نو دا چې کنه ډینایز آل دیز چارجز دغه نه انکار کی او بیا کې چې کنه یو زنانه راغله او ریټن پروفز وکړل یو زنانه راشي او ثبوتونه لیکلي په پیش کړو بیا چې کنه هی از ډیکلیئرډ ټریټر اسے غدار تصور کیا جاتا ہے بیا چې کنه په هغه کې روان سي کنه دا سټوري بیا البرت his friend he wants to take revenge upon his friend to dira uda kisa bya lada shi uda shi no I don't want to waste your time more and more تاسو ټیم نو ځای کوم خو ډیره نه غیر کی تاسو لم نکیر کی چې تاسو چې کنه خبر چینل لپاره دا سکور کو یقینا چې مونږ ما خو په پروګرام په سر کې وی چې نن مونږ درېمه برخه و د پروګرام او یقینا چې کوم معلومات تاسو سره وو نه زبردست وین چې سمندر په کوزا کې را باندې شو نو داسې کار د ور سره وکړو دا وخت به تا ټول پښتانه ویني کته سم میسج ورکال غاړي د پښتنو ټریډیشن په حواله سره د جرګې په حواله سره نو هم ور سره شریک کړي شي او زه ما غټ پیغام د خلکو لدای چې کوم سړی چې جرګې کې یا فیصله کې کنه نو هغه چې کنه خامخو should be educated
هغه خامخا تعلیم یافته پکار دی چې یو فریق کوم ثبوتونه کاغذونه پیش کوي چې په باندې پوهیږي چې بل فریق پیش کوي چې په باندې پوهیږي انګریزي کې خبره راشي. قدرمنو کتونکو دا حاجی لاواس خان افریدی چې یقینا چې څومره د ژوند په حواله سره معلوماتو کده جرګو په حواله سره معلوماتو هغه ټول موږ تاسو سره شریک کړل او هیله لرم چې تاسو به ډېره پوهه اخیستې وي او ډېر پروګرام به سبق آموز پروګرام تاسو به ډېر خوند او مزې اخیستي. موږ کوشش کوو د دغه پروګرام موږ دا مقصد وي چې موږ هغو خلکو سره مرکه کیو چې هغه خلک د جرګو په حواله سره لږ معلومات ورسره او خلکو له څه پیغام ورکړل شي. قدرمنو کتونکو دا وخت د ما پروګرام پای ته رسي. ما او لاواس خان حاجی لرا کو اجازت تر د بل پروګرام پورې خادو سو آبادو سو د الله پامان.